د شاولین مونکس په نوم دې کس په سر او خېټه یو چالانه برمه کېښوده چې نوموړي ته یې هېڅ زیان ونه رساوه او په دې سره یې یو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. تاسې به تر اوسه یوازې له فلمي هیروګانو سره سوپر پاورز لیدلي وي، خو په رښتیني ژوند کې د داسې خلکو پیدا کېدل ډېر مشکل دي. په دې ویډیو کې به تاسې 15 داسې کسان ووینئ چې د هغوی سره په رښتیني ژوند کې داسې سوپر پاورز موجود دي چې شاید د فلمي هیروګانو سره هم نه وي. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. 15مه شمېره لاینمین کیون ریچارډسن د ساوت افریقا سره تعلق لري. د په 20 کلنۍ کې د حیواناتو د علم له زده کړې وروسته د ښوونځي پرېښودلو فیصله وکړه او په خپل قدرتي صلاحیتونو یې غور وکړ. کیون د خپل ذهن په استعمال سره د ځنګلي حیواناتو په منځ کې ژوند کولی شي. کیون بغیر د کوم ساتندو یا سامان آلاتو څخه د وحشي او خطرناک حیواناتو ترمنځ ژوند کوي. کیون دا وحشي حیوانات له کوچنیوالي څخه نه دي روزلي، بلکې د سره قدرتي یو داسې سوپر پاور صلاحیت موجود دی چې له نابلده خطرناکو حیواناتو سره ملګرتیا، خوراک، څښاک او مستی کوي. او د حیرانۍ خبره دا ده چې د تر دې دمه له دې حیواناتو څخه هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. څلورمه شمېره ربر بوای. ډانیل براون سمیت د نړۍ تر ټولو زیات تاوېدونکی کس ریکارډ لري. د ډانیل په بدن کې یو داسې استعداد موجود دی چې په لیدو یې ډاکټران او ساینسپوهان هم حیران دي، ځکه چې د ډانیل په بدن کې هډوکي د حد نه زیات تاویږي، د کوم له امله چې د هغه بدن په هره زاویه او هر شکل بدلیدلی شي. ډاکټران په دې باور دي چې د ډانیل بدن په انساني تاریخ کې بالکل ځانګړی بدن دی. ډانیل په ډېره اسانۍ سره په هر یو بکس کې پټېدلی شي او د حیرانۍ خبره دا ده چې له دې سره ډانیل ته د هیڅ کوم درد احساس نه کیږي. نمبر 3 سپایډرمین. که تاسو فکر کوئ چې سپایډرمین یوازې د خیالي نړۍ یو کردار دی، نو تاسو بالکل غلط یې. روتی راج د هندوستان له یو کوچني کلي سره تعلق لري. هغه په خپل قدرتي استعداد سره داسې یو څه کوي له کوم چې عادي انسانان بیزاره دي. راج په یو مستقیم دیوال باندې په ډېره اسانۍ سره پورته کیږي، لکه څرنګه چې هغه قدم وخي. دا انسان ډېرو لوړو ځایونو ته د ځمکې د جاذبې قوې ته په ماتې ورکولو سره پورته کیږي. د دې په ترسره کولو کې راج له هیڅ کوم ډول احتیاطي آلې او رسۍ څخه کار نه اخلي. نمبر 2 آیرن مین. آیرن مین په فلمونو کې د اوسپنې لباس اچوي، لیکن د نړۍ رښتینی آیرن مین په دې باور دی چې د هغه بدن له اوسپنې څخه جوړ دی. 30 کلن شاولین مونک په دې عقیده دی چې هغه د خپلو دماغو په مرسته د بدن هغه برخه مضبوط کولی شي په کومه برخه چې حمله کیږي. د شاولین مونک دا دعوا هغه وخت رښتینې ثابته شوه کله چې هغه د مارشل آرټس په یو سیالۍ کې د ټولو پر وړاندې تیز سرعت لرونکی چالان برمه په سر او خېټه باندې کېښوده او په پایله کې نوموړي ته هیڅ زیان ونه رسېده. یوازې دا نه، بلکې شاولین مونک په خپلو لاسو برقي اره هم درولی شي او همدارنګه د لاس په یو ګزار سره نوموړي کلکې او سختې تیږې هم ماتوي. لومړۍ شمېره شارک مین. دا هم د لاین مین په څېر د ساوت افریقا یو عادي کب نیونکی دی، خو له سمندر سره د هغه بېحده مینې او تعلق یوه ورځ د هغه داخلي استعداد بهر ته راوویسته. شارک مین په خپل قدرتي قابلیت سره شارک ماهي کابو کولی شي. شارک مین د سمندر په منځ کې شارک ماهي ته دومره نږدې کیږي چې که شارک وغواړي په یوه شیبه کې له منځه وړي. خو نه، شارک مین د نړۍ یوازینی داسې کس دی چې له کوم احتیاطي تدابیرو څخه بغیر د شارک سره لامبو وهي، او دا هم تر اوسه د شارک ماهیانو لخوا د هیڅ کومې خطرې سره نه دی مخ شوی. ویډیو تر دې ځایه وه. د پښتو لایو لایبرري پیج کې اوس یوازې جالب معلومات خپریږي. زموږ مستندې ویډیوګانې او ساینسي، اقتصادي، سیاسي، فضایي او نور اړین معلومات یوازې په شمس ایکسپلینر پیج کې خپریږي. هیله ده چې زموږ دا پیج در سره فالو کړئ. لینک یې په ډسکرپشن او یا په لومړي کمنټ کې موندلی شئ. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.